ترتیب و 2 میاشتې غذا کې موږ تېرې کړې، نه مو اودس کړی، نه مو لاس مینځلي. یو شپه 2 شپې ښه په موږ رنځ تېر شي، بیا بولو ډاکټر ته، یا به د ډاکټر راوست، هغه یا پاکټ پراسامول ګولۍ ورکولې، که ښه شو 4 رقم مرض به ما گولی ورکول. مرا بعد از اینکه شناختن که من یک کسی رسانه‌ای هستم، دوم شخصی هستم سیاسی، طبعا این مورد با نظامی مستقیما که کسی از لحظه استفاده در جنگ بودن تفاوت میکرد و ما اگرم حس میکردم که شاید آمریکایی ها یک نیرنگونه میخواستن خود را ریاکارانه به ما وانمود کنن که ما حقوق بشر را رعایت میکنیم، ارزش‌های انسانی است اگر رعایت میکنیم، میرم یک نوع میفهمونن و شاید بیم از این داشتن که ما طبعا یک وقت باز رها میشیم و وضعیتی که ما باید حکایت میکنم نسبتا درست باشه. سقف این بلاگ با وسایل شکنجه مجهز است. گاه زندانیان توسط صدای گوشخراش و گاه توسط نور سوزنده شکنجه می شدند. کسی جز خدا به فریادشان سهم نمی کرد. در این مکان زندانیان پس از چند روز فقط برای چند دقیقه در معرض آفتاب قرار می گرفتند و سپس به سلولهایشان برده می شدند. لکه تشناب، ډوډۍ، ویده کېده، هر څه په دې وړوکي اتاق کې بند او چې هفتوي ته به یې ویستلو دې کوټه خلپۍ نه 2 دقیقې هفتوي به راکول، هغه هم 3 شپې بعد به 2 دقیقې هفتوي موږ ته راکوله. د وحشي جیل و، ټوله تاریکي و، هر څه شی و او د ما فکر داسې په مځکه کې و، ډېر وحشي هغه و. نو دغه د نامه نه یې داسې معلومېږي چې د وحشت ځای و. نو داسې ځای نه يمكن الناس خبر کنه